الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه إنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. ډیرو محترم او معززو دوستانو، زه غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو حدیث بیان کوم چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته مړی تشریح کړی دی چې بعضې مړي داسې وي چې هغه د دنیا نه لاړ شي، یو مسلمان بنده وي د دنیا نه لاړ شي، نو دا په راحت باندې شي، د دنیا د مصیبتونو نه، د دنیا د تکلیفونو نه، د دنیا د خفګانونو نه او بالاخره د هر رقم سرګردانۍ نه دا په راحت باندې شي، د الله تعالی ملاقات ته لاړ شي. او بعضې په دې بندګانو کې چې هغوی وفات کیږي، مسلمان بنده وي، کله چې وفات شي نو د دې په وفات باندې خلک د ده نه په امان باندې شي، خلک د ده نه په راحت باندې شي، او خلک د ده د اذیتونو نه، د ده د تکلیفونو نه او د ده د هغه تکالیفونه چې مسلمانانو ته رسوي هغې نه په امن باندې شي او ورڅخه خلاص شي. دا حدیث ابو قتاده رضی الله تعالی عنه روایت کړی ده او د بخاري او د مسلم شریف حدیث ده. دی فرمایي وایي انه کان یحدث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر علیه بجنازة. وایي نبی علیه الصلاة والسلام ولاړو او یو جنازه تېرېدله، یو مړی و، جنازه تېرېدله. فقال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل مستریح او مستراح او مستراح منه. نبی علیه السلام ویل چې یا خو به دا مړی مستریح وي یا به مستراح منه وي. نو فقالوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه کرام پوښتنه وکړه یا د الله رسوله ما المستریح والمستراح منه، مستریح او مستراح منه څه ته وایي؟ دا څوک ده؟ څه شي ته دا مستریح او مستراح منه وایي؟ فقال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وآذاها الى رحمة الله تعالى. مسلمان بنده نبی علیه السلام وایي چې کله وفات شي نو دا په راحت باندې شي، د دنیا د تکلیفونو نه، د دنیا د اذیتونو نه، د دنیا د خفګانونو ته د الله رحمت ته لاړ شي. دا د مسلمان بنده صفت ده چې کله وفات کیږي هغه په راحت باندې کیږي. والعبد الفاجر او فاجر او فاسق سړی چې هغه همیشه ګناهونه کوي، همیشه بېدیني اختیار کړي وي، دینداري پرېښې وي، دغسې فاجر خلک یستریح منه دنه خلق راحت کیږي، یستریح منه العباد د دنه پر راحت کیږي بندگان د الله تعالی، والبلاد د الله تعالی ښارونه، او والشجر والدواب دا رقم ونې او ټول چارپایانه د دې فاجر کس څخه چې کله دا وفات شي نو د ده د شر نه، د ده د اذیت نه، د ده د تکلیفونو نه بندگان هم په امن باندې شي، په راحت باندې شي، ښارونه هم په راحت باندې شي، ونې هم پر راحت باندې شي، او بالاخره ټول چارپایان هم د ده نه پر راحت باندې شي. نو مؤمن بنده صفت دا ده چې هغه د دنیا د تکلیفونو نه رحمت د الله تعالی ته ورځي، او فاجر سړی چې ده د ده نه خلک په امن کېږي او د الله تعالی عذاب ته ورځي. الله دې موږ او تاسو ته په دې حدیث باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.